السلام علیکم ګرانو پښتنو، امید لرم تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یئ. ملګرو، نن بیا هم یوې نوې طریقې سره درته حاضر شوی یم. هیله ده چې دغه طریقه مو خوښه شي او ګټه ترې واخلئ. ملګرو، نن طریقه په دې ډول ده چې څنګه کولی شو په خپل موبایل کې یعنې M10 سیم کارت کې بلکل مفت انټرنیټ استعمال کړو. دا انټرنیټ دوستانو ډېر چټک او تیز انټرنیټ ده. مثلا تاسو په 3G کې هم له دې څخه ګټه اخیستی، 4G کې او دا رقم 2G کې هم ګټه ترې اخیستی شئ. ډېر چټک انټرنیټ ده، هر څوک کولی شي چې دا په ټول افغانستان کې استعمال کړي. نو د دې لپاره به تاسو لومړی یو اپلیکیشن انسټالوئ د HTTP انجکتور په نوم باندې. د دې اپلیکیشن لینک به زه تاسو ته ډسکرپشن کې درکړم او دا له پلی سټور څخه هم تاسو انسټالولی شئ. پلی سټور کې دوستانو تاسو HTTP انجکتور سرچ کړئ او دا اپلیکیشن تاسو لیدلی شئ. دا اپلیکیشن به تاسو ته اول سر کې راوړي، هغه به انسټال کړئ. او دوهم دوستانو تاسو ته یو فایل په کار راځي. هغه فایل چې تاسو سره نه وي، تاسو پر انټرنیټ نه شئ کارولی، نو تاسو به د دې لپاره فایل را ډاونلوډ کوئ. دا فایل به دوستانو زه تاسو ته زما د ټیلیګرام چینل کې ما ډېر فایلونه اپلوډ کړي دي، له هغه ځایه تاسو دا فایل رااخیستی شئ. نو زه به د ټیلیګرام چینل لینک تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړم، له هغه ځایه زما سره ټیلیګرام کې یو ځای شئ او فایلونه ترلاسه کړئ. دوستانو، زه تاسو ته ښیم چې دا څنګه کار کوي او آیا کار کوي که نه. نو زه راځم لومړی تاسو ته د انټرنیټ MB ښیم چې ما سره اوس MB شته که نه د انټرنیټ. نو دا کتلی شئ دوستانو، ما اوس میسیج ورولېږه. دوستان دلته تاسو کتلی شئ د فیسبوک MB چې ده هغه 130 MB دی راسره، او د انټرنیټ MB چې ده پورته تاسو کتلی شئ زه یې نه لرم. نو اوس زه تاسو ته په دې باندې انټرنیټ هم ګورم چې آیا کار کوي که نه، او پیسې زه تاسو ته پیسې هم ښیم. دا وګورئ دوستانو 912.10 افغانۍ دي. نو زه راځم اوس د انټرنیټ ډیټا خلاصوم او دلته زه ګوګل سرچ کوم چې آیا ګوګل راخلي او که نه. دوستانو دا تاسو کتلی شئ هېڅ کار نه کوي. ریلوډ یې ولیکه. نو زه اوس راځم دا اپلیکیشن چې ده دا زه کنیکټ کوم او تاسو د دې کنیکټ کېدا او مکمل طریقه زه تاسو ته دلته ووایم. دوستانو دې کې ما سیټینګ کړی، زه دا یو وارې کلیر کوم او ستاسو لپاره تر څو په دې باندې تاسو ښه پوه شئ. نو دا به لومړی تاسو داسې وي، دا چې کله داسې وخت دا سټارټ باندې به کلیک وکړئ او دلته به لاندې امپورټ کنفیګ باندې کلیک وکړئ. دا مو چې کله کلیک کړ دا پورته دا به چې کله تاسو کلیک کړئ نو تاسو به دلته هغه فایل را پیدا کړئ چېرته چې تاسو فایل ډاونلوډ کړی وي. مثلا ما سره ټیلیګرام کې د فایل، نو زه یې له ټیلیګرام څخه راخلم. دوستانو فایل به له هغه ځای څخه راخلئ کوم ځای کې تاسو هغه اپلوډ کړئ. کله مو چې دوستانو فایل ورکړو دلته به تاسو په سټارټ باندې کلیک وکړئ او دلته به اوس تاسو ته کنیکټ لیکي. دلته کتلی شئ دوستانو کنیکټینګ لیکلی ده، چې کله کنیکټډ ولیکي نو دا کار به شروع کړي او تاسو بلکل مفت. دوستانو وګورئ کنیکټډ ولیکه او دلته هم تاسو لاندې کتلی شئ VPN کنیکټډ یې لیکلی. نو اوس زه راځم دلته دوباره ګوګل خلاصوم چې آیا کار کوي او که نه. دوستانو اوس ګورم چې ګوګل کار کوي او که نه. دوستان لږ انتظار ته باسو، ځکه دلته انټرنیټ اول نه هم سلو ده زموږ ساحه کې. نو موږ انتظار ته باسو تر څو دا انټرنیټ ګوګل راواوړي. نو تاسو دوستانو دې څخه ډېره تیزه ګټه اخیستلی شئ. دوستانو تاسې مثلا ستاسو ساحه کې 4G وي نو دې څخه مکمل ګټه اخیستلی شئ، او هر څه تاسو پرې ډاونلوډ کوئ یا هر څه کوئ نو ډېر چټکۍ سره به تاسو له دې څخه ګټه اخلئ. دوستانو دلته بیا زه سرچ کوم. دا وګورئ دوستانو ګوګل سرچ راواوښتو او دلته زه اوس ستاسو له مخې یو څه سرچ کوم هم. دوستان دا وګورئ ما سرچ کړ کال اف ډیوټي ګیم، نو دا یې هم راواخیسته او زه تاسو ته دلته مثلا بل څه هم سرچ کوم.
دا کتلی شئ دوستانو ښه په چټکۍ سره کار کوي او تاسو له دې څخه 100% ګټه اخیستلی شئ او دا 100% حقیقت ویډیو ده. ما مخکې هم تاسو ته ویلي چې موږ هېڅکله هم داسې ویډیو په خپل چینل کې نه اپلوډ کوو چې هغه حقیقت ونه لري. لومړی دوستانو موږ هغه چیک کوو چې آیا دا رښتیا ده او که نه، او چې کله موږ په دې باندې پوه شو چې دا مثلا کار کوي رښتیا ده، نو تاسو ته بیا هغه موږ تاسو سره خپرو تر څو تاسو هم ګټه ترې واخلئ. دا نننۍ طریقه چې تاسو ته مخ تر بلې طریقې چې تاسو درنو حضور ته ځیرګم، تاسو په پاک او بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې شېبې ملګرو.